السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. یو ځل مو بیا په سلامونه باندې هرکلی کوم. ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. یو ځل بیا د یاران ټکنالوژي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن یو داسې طریقه درښیم چې څنګه کولی سو بغیر د پلی سټور نه په بل اپلیکیشن کې د ضرورت ټول اپلیکیشنان را ډاونلوډ کړو. پلی سټور څه تکلیفونه لري ملګرو؟ پلی سټور یو اکاونټ درڅه غواړي، بل هغه ملګري د جیمیل اکاونټ څوک په سمه طریقه نشي جوړولی، چاته کم مشکل وي، چاته وایي ستاسو په کنټري کې دا اوایلیبل نه دی، دا هم ډېره غټه ستونزه ده. نو یعنې ملګرو په 100% اپلیکیشنانو کې 80% که را ډاونلوډ شي 100% یې بلکل نه را ډاونلوډېږي. نو زه تاسو ته یو ډېره ښایسته طریقه درښیم، یو بل اپلیکیشن درښیم. تاسو به دغه خپل کروم براوزر ته راسئ، صحیح شو ملګرو، او په کروم براوزر کې به سرچ کړئ afk.4. نو ملګرو دا په دې خاطر چې دا په پلی سټور کې نشته، یعنې پلی سټور خپل هغه سیال اپلیکیشن ځان ته نه پورته کوي، صحیح شو. نو دلته به afk4.com ولیکئ. نو چې کله به دا ولیکئ تاسو ته به دغسې یو انټرفیس راځي. اوس تاسو ته درښیم ملګرو، او دا ډیسکټاپ سایټ لرې کومه. ملګرو همدارنګه زه په انټرنیټ براوزر کې وم. اوس afk4. نو د afk4 مو هم کله ووهئ بس دغه لاندې تورې به یې ووهئ، نو تاسو ته به دغسې یو انټرفیس راځي ملګرو. دا تاسو ګورئ afk4.com او تاسو به هم کلیک ورباندې وکړئ. نو ملګرو تاسو ته به دغسې یو انټرفیس راځي او بیا به هم تاسو سمپل پر دغه afk4 ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، صحیح شو. نو دا دی زه هم ډاونلوډ وهمه او تاسو به هم بیا دغه ځای ووهئ چې څو ډاونلوډ شي. نو چې ما ملګرو آلریډي ډاونلوډ کړی دی او زه خوند ځینې اخلم، اپلیکیشنان ځینې ډاونلوډوم. نو د دې آیکن هم تاسو دلته ګورئ چې دغه آیکن دی، بلکل هغه اپلیکیشن دی afk4. نو چې تاسو یې کله ووهئ ستاسو نه به اکاونټ نه غواړي او په ډېرې اساني سره به هر اپلیکیشن را ډاونلوډوي او ناټ اویلیبل ان کنټري دا مشکل به هم پکښې نه وي. نو ملګرو تاسو ګورئ، نن تاسو ته سرچومه فیسبوک. نو ملګرو دا تر پلی سټور ډېر مشهور اپلیکیشن دی، یعنې په پلی سټور کې هغه یو اپلیکیشن یې درڅه ورک کړي که صحیح شو ملګرو، بلکل یې ورک کړي. سم اپلیکیشن پکښې سرچ کړئ یې وخت ورک کړي. نو دا ډېر په زړه پورې اپلیکیشن دی، تاسو یې هم د ځان سره وساتئ. نو ملګرو که مو دغه ویډیو خوښه شوه یاران ټکنالوژي سبسکرایب مه هېروئ، ټیک یې ملګرو. نو ملګرو اوس درنه نجات غواړم، د الله په امان، تر بلې ویډیو پورې په تمه اوسئ.